بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. الله جل جلاله په دې آیات مبارک پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي چې سوال به وکړي له تا څخه صحابه کرام په باره کې د هغه عمل چې د حیض په وخت کې جماع کول څنګه دی، صحت لري که نه لري. په زمانه کې د جاهلیت او په زمانه کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په یهودو کې دا عمل و چې دوی به په حالت د حیض کې د ښځې سره هیڅ رقم ګډون نه کاوه. هیڅ رقم ګډون دا معنا چې په حالت د حیض کې به ښځه وه نو یهودو به دا په خونه کې نه پرېښوله، خوراک بیا نه ورسره کاوه، څښاک بیا نه ورسره کاوه، د دوی د لاس شی بیا نه خواړي او دوی به په خوراک و څښاک کې ځان ته نه پرېښولې. یهودو دا عمل کاوه او نصاراو به بیا دا عمل کاوه چې خوراک و څښاک و ناست و ولاړه پروته دا خو بیا کول چې کولې، حتی جماع بیا هم کولې په حالت د حیض کې. نو نصاراو بیا دومره نزدېکت کاوه په دې وخت کې د حیض. الله جل جلاله آیت کریمه دغه نازل کړي چې نه داسې عمل کول لکه د یهودو دا چې په خونه کې نه پرېږدي، هیڅ تعلق نه ورسره ساتي، د دوی د لاس خوړل سوی یا پخ سوی شی نه خوري، او نه داسې کول لکه نصارا چې کوي. مسلمانانو دپاره دا پکار دی چې په وخت کې د حیض دوی ناسته ولاړه کولی شي او پروت یې کولی شي، په هغه خونه کې پرېوتلی شي، په یوه بستره کې پرېوتلی شي او خوراک و څښاک به کوي د یوه پیالې څخه، د یوه لوښي څخه، د یوه غاب او کاسې څخه. نو دا ټوله شان چې دی جواز لري. صرف جماع چې دی دا ممنوع دی. په حالت د حیض کې جماع کول دا حرام دی. په حالت د نفاس کې جماع کول دا بیا حرام دی. په حالت د احرام کې جماع کول بیا حرام دی. په حالت د زهار کې چې طلاق د زهار یې ورکړی وي بیا جماع کول بیا حرام دی. احرام هغه چې احرام یې تړلی وي، نفاس هغه ته وایي چې کوچنی پیدا شي 40 ورځې یا 60 ورځې یا 25 ورځې چې د ښځې کم عادت وي د کوچني د پیدایښت څخه د دې مرضي وي، هغه ضروري نه ده چې خامخا به 40 ورځې دا لمونځ نه کوي او روژه به نه نیسي. ښځې خپل عادت لري د کوچني د پیدایښت څخه وروسته، بعضې ښځې 60 ورځې، بعضې 25 وي، بعضې 18 وي، هر څومره چې پر اول کوچني د دې مریضي بنده شي دا به غسل کوي، لمونځ به کوي، اودس به کوي، هر څه به کوي او زیاته موده یې 40 ورځې ده. تر 40 ورځې به اعلی بیا دا لمونځ او اودس نشي پرېښولی. نو کم اندازه یې معلومه نه ده د نفاس، زیاته اندازه په شریعت کې 40 ورځې ښود شوې ده. بعضې ښځې په دې ځای کې بیا غلطي کوي چې 40 ورځې برابر دی لمونځ او اودس او روژه او بل نه کوي. دا نه دی صحیح، ځکه چې دا خپل عادت وي د ښځو. په هر تقدیر خو په حالت نفاس کې جماع نه دی روا، په حیض کې جماع نه دی روا، په احرام چې ښځې تړلی وي د عمرې یا د حج جماع نه دی روا، زهار چې راغلی وي، طلاق چې ښځې ته ووایي چې ته پر ده یې لکه خور یا مور، دا زهار بولي، یو قسم طلاق دی. تر څو چې دغه کفاره یې نه ادا کړې نو دی جماع نشي کولی، دا حرام ده. نو اوس په حالت حیض کې جماع وسي، اوس ښځه پر سړي حرامیږي، طلاق راځي که نه راځي؟ طلاق نه راځي، ګناه ده، ګناه کبیره ده، سخته ګناه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي چې الله جل جلاله په ورځ د قیامت باندې د هغه چا سره خبرې نه کوي چې دی په وخت کې د حیض یا د نفاس دی د خپلې ښځې سره جماع وکړي. الله جل جلاله په قهر او په غضب و دغه سړي ته چې دی په حالت د حیض و د نفاس کې د خپلې ښځې سره نزدېکت کوي یا جماع کوي. او الله جل جلاله نبی علیه السلام بارک وایي چې ملعون هغه سړي باندې لعنت وي چې دی د خپلې ښځې سره د شا د خوا جماع کوي. دا هم ملعون دی او ګناه کبیره ده او سخته ګناه ده.
او الله جل جلاله ډیر ناراضه کیږي، ځکه چې د انسان لپاره ښځه په مثال د کښت ده، او د انسان اوبه یا نطفه چې ده دا په مثال د تخم دي. نو تخم باید سړی په خپل کښت کې وپاشي. د غیر د ما سوا د خپله کښته څخه اجازه انسان لره نسته، نه نر لره نه ښځې لره، چې دوی دي بې له هغه ځایه چې الله پاک د جماع دپاره پیدا کړی دي، چې هغه کې د دوی خپل شهوت پرستي یا خپل شهوت راني پوره کړي. دا په شریعت کې دا سخته ګناه ده او سخت عمل دی، او الله پاک ډیر ناراضه کیږي. طلاق نه پراځي، خو ګناه کبیره ده، سخته ګناه ده، او هغه د ګندګۍ ځای دی. الله پاک د ګندګۍ دپاره پیدا کړی دی، نو د هغه سره تعلق ساتل، د هغه ځای سره جماع په هغه ځای کې کول سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. ځکه چې خپل ځای چې کښت دی په هغه کې به سړی جماع کوي. او په وخت کې د حیض به نر د ښځې سره تعلق نه ساتي، دومره قدر چې پرې وتلی سي، او په ځای کې پر هغه بدن باندې، پر هغه مخصوص اندام باندې به یو ټوکر وي یا جامه وي، هغه به نه لرې کوي، نور دی اجازه نه لري. نو د دې کې باید احتیاط وکړل سي چې یو خو تخم په خپل کښت کې وپاشل سي، بل د شا د خوا څخه لواطت ونه کړل سي. دا قوم لوط عمل دی. قوم لوط هغه قوم چې الله پاک دوی غرق کړل او لواطت یې کاوه، د نورو سره هم د ښځو سره هم. نو دا قوم لوط چې دی الله پاک په حدیث شریف کې نبي علیه السلام بارک ته وایي چې ملعون دی هغه سړی چې په شا د خوا څخه په دوبره کې وتې کوي د ښځې سره. او په بل حدیث شریف کې راځي چې د څوک په حالت د حیض کې یا په حالت د دوبره کې جماع وکړي، یا کاهن لره ورسي یا نجومي لره ورسي، یعنی کاهن و نجومي دا چې د ستورو په حساب خبرې کوي یا د ځانه خبرې کوي، دا هم په دې حدیث شریف کې سرګټ شول. نبي علیه السلام دا ګناه دلته د دغه ګناه سره یو ځای ذکر کړله چې په حالت د حیض کې جماع کول او وتې کول، کاهن لره ورتلل، نجومیان لره ورتلل، او که یو څوک تصدیق وکړي د کاهن او د نجومي، فقد کفر علی بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. نو دا کفر د وکړي پر هغه کتاب چې الله پاک نازل کړی دی په نبي علیه السلام، چې قرآن دی، ګواکې په هغه سره کفر وکړي. یعنی دا سړی داسې عمل یې وکړي چې دا د کفارو عمل دی. مسلمانانو عمل چې دی هغه دغه نه دی چې د قرآن خلاف کار کوي، قرآن خلاف عمل کوي. نو یو خو دغه سخته ګناه ده چې الله جل جلاله انسانان منع کړي دي، او بل شیطان په دې وخت کې انسان د هغه نعمت څخه بې برخې کوي چې اولاد دی. ځکه چې د شا د خوا څخه وتې کول، د نطفه یا اوبه تویول په هغه ځای کې چې په هغه کې کښت نه وي، تخم نه راشین کېږي، دا د هغه لوی نعمت څخه چې اولاد یې شیطان سړی بې برخې کوي. ځکه چې اولاد پیدا سي، حدیث شریف کې راځي نبي علیه السلام بارک وایي چې تاسې وتې کوئ، جماع کوئ، دپاره د دې وکړئ چې یو نیک اولاد الله پاک درکړي. دا اولاد چې پیدا سي په دنیا کې غټ سي، ستا دپاره به د دعا ذریعه وګرځېږي، ستا دپاره به د استغفار ذریعه وګرځېږي، نیک صالح اولاد به ځینې جوړ سي. د عمل چې نیکي کوي دی په دې کې ستا حصه ورسره شامله ده. نو هر سړی به د دې خپل ځان په حق کې په ورځ د قیامت باندې د څه سوال کېږي چې تا دا 1000 اوبه، دا یو څاڅکي اوبه بې ځایه ولې استعمالولې، بې محله دې ولې استعمالولې، بې وخته دې ولې استعمالولې، په خپل ځای کې په خپل کښت کې دې ولې نه استعمالولې. پر غیر د کښت باندې اوبه سپارول، اوبه لګول، اوبه کول دا ډېره سخته ګناه ده. مسلمان مؤمن شان خوی او عادت ته نه دی چې دی د الله پاک د دې حکم سره مخالفت وکړي. نو ځکه الله تعالی وایي ویسألونک عن الحیض، دی سوال کوي له تا څخه ای زما نبي د حیض په حق کې، قل هو اذان، تو ورته وایي چې دا ازي دی، ګندګي ده. فاعتزلوا النساء، تاسې ګوښه کېږئ د ښځو څخه په محیض دی، په حالت د حیض کې، په حالت د حیض کې ښځو ته مه نږدې کېږئ په جماع سره. ولا تقربوهن، تاسې مه نږدې کېږئ حتی یطهرن، تر څو چې دوی ښه پاکېږي. فاذا تطهرن، چې هر هغه وخت الله پاک وایي دوی پاکې سي، فأتوهن من حیث امرکم الله، تاسې راتګ کوئ په هر هغه طریقه باندې چې الله پاک امر کړي یاست. فأتوهن من حیث امرکم الله څخه بعضې ډلې دا اخیب دا معنا
چې فأتوهن الله پاک قرآن کې ویل دي چې تاسې راتګ کوئ من حیث امرکم الله چې تاسې څنګه الله پاک امر کړی است. الله پاک خو انسان د مخ د خوا څخه جماع امر کړی دی، د شا د خوا څخه جماع امر نه دی. د فأتوهن څخه مراد یا د من حیث امرکم الله څخه مراد و مقصد دا دی چې انسان به جماع کوي په هغه یوه محل کې چې هغه د مخ خوا ده. دا که په ولاړې کوي، که په ناستې کوي، که په پروتې کوي، خو محل به یو وي، ځای به یو وي، مخرج به یو وي چې هغه د مخ خوا ده. نو هغه که سړی په پروتې کوي، که په ولاړې کوي، که په ناستې کوي، خو استعمال به د مخ د خوا کوي. داسې نه دی چې آیات کریمه معنا دا ده چې من حیث امرکم الله، تاسې په هر طریقه چې الله پاک موږ امر موږ ته نه دی کړی، ماسې حواله دغه څخه چې د مخ خوا ده. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بشک الله پاک خوښوي هغه توابین چې توبه بخښونکي دي، او يحب المتطهرين هغه کسان چې پاکي کوونکي دي. نو دغه پاکي ده د انسان لپاره چې خپل محل خپل مخرج استعمال کړي او د شا د خوا ځان وساتي د جماعو څخه، ځکه دا سخته ګناه ده او د الله پاک لعنت پر راځي. او په ورځ د قیامت باندې الله پاک خبرې نه کوي د دې انسان سره په قهر او په غضب باندې، او توبه باید وباسي، استغفار سړی ووایي، که نر وي که ښځه وي، دا عمل ځینې وسي، سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. الله پاک دې ټولو مسلمانانو وساتي، الله پاک دې موږ ته ټولو ته هدایت وکړي، الله مو د شیطان د تسلط څخه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.